جمعې په ورځ سوره کهف ویل. سوره کهف ویل. سوره کهف د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم سړی چې د سوره کهف اول لس آیاته یا آخري لس آیاته یا اول و آخري لس آیاته یاد کی یا وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي د دجال د فتنې څخه الله ستا حفاظت وکړي. سوره کهف ویل اول لس آیاته آخرنی لس آیاته ویل یا یادول د دجال چې کومه فتنه را روانه ده تر دې لویه فتنه د الله رسول فرمایي نه راځي. د دغه فتنې څخه د دغه دجال یا را روانې خبرې یا هغه وخت د هغه څخه به الله ستا حفاظت وکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که څوک د جمعې په شپه سوره کهف ووایي چې دی چیرې دی د هغه ځای سې ونسي تر مکې پورې به د ده دپاره نور چې دی هغه سي دا به د ده دپاره روشني دا به د ده دپاره نور وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم سړی چې د جمعې په شپه یا ورځ سوره کهف ووایي د ده د قدمو سې ونسي تر اسمانه پورې دا د ده دپاره نور دی. او بله خبره دا ده د تیرې جمعې څخه تر دا اوسې جمعې ټولې ګناوې الله در معافوي ټولې ګناوې. او بیا بله خبره دا ده ترمذي حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم سړی چې د سوره کهف اولني 3 آیاتونه چې دي هغه یاد کړي یا زده کړي یا وایي الله پاک به دغه ستا دپاره نور کړي. د نور څخه مراد چې دی هغه هدایت دی هغه د ګناو څخه خلاصون دی د جهنم څخه خلاصون دی د الله رضا ده د الله خوشحالي ده د الله له جانب ستا دپاره د هدایت فیصله ده. ایو صحابي وایي ما سوره کهف وایي ما قرآن وایي نږدې یو آس راته تړلی و هغه په غورځېدو سلو حیران سوم لوړ چې مې وکتل وریځ راغلې ده تا وریځو کیسه حریان سوم بیا رالم پیغمبر علیه السلام مبارک ته کیسه وکړه د بخاري حدیث دی. پیغمبر علیه السلام ماته ویلې ول دا سکینه ده دا برکت دی دا ستا د زړه تسلي ده دا ستا د زړه اطمینان دی او دغه سوره کهف چې دی هغه تاسو وایاست. بیا سوره کهف چې دی عزیزانو د څه وخت څخه د جمعې لمانځه مخکې که بعد کې شپې که د ورځې نه اوس نو خو جمعه ده د جمعې شپه چې پرون ماجګر لمر پرېوتی شروع سوله نن د جمعې ورځ چې ماجګر لمر پرېوځي دا ټوله 24 ساعته دا د جمعې شپه او ورځ بلل کېږي. اوس که پرون ماجګر لمر پرېوتی په هغه شپه کې تاسو سوره کهف ووایه هم ښه خبره ده د شپې دی ووایه هم ښه خبره ده د سهار د لمانځه پر ټیم دی ووایه هم ښه خبره ده د جمعې د لمانځه مخکې دی ووایه هم ښه خبره ده د جمعې لمانځه بعد دی ووایه هم ښه خبره ده ډیره ښه خبره ده. خو د جمعې په ورځ د لمر پرېوتو څخه مخکې ووایه د دجال څخه به الله ستا حفاظت وکړي. د جمعې او د تیرې جمعې په مابینځ کې به ګناوې الله در معاف کړي چې چیرې ته دا سوره کهف وایه د هغه ځای بیا تر مکې به ستا دپاره نور شي ده دا چې چیرې ته دا قرآن ووایه سوره کهف ووایه دا به تر اسمانه نور شي او دا به ستا ګناوې چې دي هغه معافوي. صحیح سلو سوره کهف لازمي یې وایاست. یو 13 آیاته دي که څومره دي نو ډېر لوی شی الله پکې ایښی دی. دا یو د دجال دا موبایل د دجال مطلب هغه شروعات یې وبوله ګوره فتنې دي فتنې منم چې صحیح کارونه هم پکې شته ډېر پکې شته موږ هم کوو خو لیکن اکثره چې دی هغه د دې دا جوړ شوی دی دپاره نه دی د دین دپاره نه دی جوړ شوی دا د خپل مفاد دپاره چا جوړ کړی دی د هغو شي دپاره جوړ شوی دی خو موږ به خپل کار ځینې اخلو. خو دا خبره ده چې ما ورته سوره کهف وایي نو د دجال څخه الله زما ستا حفاظت وفرمایي د ټولو مسلمانانو به الله حفاظت وفرمایي او الله دې وفرمایي د ټولو مسلمانانو.